نظر مې واچو نو دلته کې زما د ښکلې او مزیدارې پارټۍ جلسه شروع وه چې نوم یې دی پی ټي آی چې د عمران خان د ازادۍ دپاره راوتي وو. زه نن ډېر زیات بیزي وم ګنې زه د پی ټي آی یوه جلسه هم نه قضا کوم او زما ډېره زیاته خوښ الله پاک د عمران خان آزاد کې ټول لونډان امین ووایه. د ویلاګز دویمه حصه به موږ د دې ځای نه شروع کړو. که تاسو اولنۍ حصه نه یې کتلې نو یوټیوب چینل ته ورشئ او د دې نه مو لومبۍ چې کومه ویډیو ده هغه د دې اولنۍ حصه ده. نو چې کوله موږ د تخبیله بازار نه راواوښتلو او دلته کې مو کتل ځای په ځای مو تماشې کولې. والله چې د تبلیغي مرکز راباندې ډېر زیات ښکلی ولګېدو. خو زه چېرته په تبلیغ کې تللی نه یم. انشاءالله کوشش به کوم چې زه په تبلیغ کې لاړ شم ځکه چې فلحال لا لوان یم. تر دې چې موږ د ګوجرو ګړۍ ته راورسېدو تاسو ته ښه پته ده چې د دې ځای طبخي مبخي او د سټیلو د دې صحیحونو سامانونه ډېر زیات مشهور دي او په هر ځای کې هر سړی ډېر زیات خوښوي. نو په دې ځای کې زه ډېر زیات خوشحاله یم لونډانو ځکه چې موږ مردان ته راورسېدو په موټرسایکل باندې ډېر زیات ستړي شوي مو. د مردان شادي حال خو هم تاسو ته پاتې چې ډېرې زیاتې مشهورې دي او ډېر زیات ښکلي هم دي. او د مخامخ چې کوم مارکیټونو ته ښکاري دا به د موبایلو شوقیانو ډېر زیات لیدلي ځکه چې دلته کې ډېرې زیاتې موبایلې هم میلاویږي. په مردان کې چې کوم زمونږ خپل پرسنل کارو نو هغه چې موږ کله وکړو نو واپس یې وکړو. د تخبې بازار ته راورسېدو چې دلته کې دا څېرې لونډانو تاسې لیدلی شئ چې په موږ لونډانو باندې ډېرې ښې لګي. د تخبې بازار د مین ته چې راورسېدو نو دلته کې غټ فلای اوور نه لاندې روان خو دلته موږ لږ انتظار کوو. موږ ویل ستړي شوي موټرسایکل هم ودراو. ولې موږ ودراو چې په دې وجه موږ ته یو کار والا رینګ وکړل تاسو راشئ زما کار وګورئ چې خبره وکړو. نو موږ ویل صحیح ده. نو د هغه ځای نه موږ ډایرکټ روان شو د جلاله بازار ته ځکه چې موږ به ځو د کار والا سره به خبره کوو. چې کله د شیرګل بازار ته رالو خو رش ډېر زیات و یار زه ډېر زیات ستړی شوی هم وم. خوله مې کولاو کړه مال چې سا لږه پراخه باندې واخلمه. د هغې نه پس چې کله موږ تللو اسخاکوټ بازار ته راورسېدو لونډانو نو زه تاسو ته نن یو سپیشل څیز ښیم چې دلته کې موږ څه ولیدلو. دلته کې چې وکتل د شیرګل د درګۍ هسپتال او د درګۍ د ټول نه غټ هسپتال لونډانو دلته کې چې موږ بیا په درګۍ کې وته مخامخ روډ بند و. موږ ویل چې څه چل شوی دی دا پته اوس ماته نشته. موږ په دې شارټکټ لاره باندې راووتلو چې وم کتل دلته کې د درګۍ میله لګېدلې وه. په دې وجه باندې هلته کې روډ بند و. لونډانو د دې درګۍ میلې نه چې موږ بهر ته ووتلو نو په ډایرکټ د قالدارې روډ ته راللو. د قالدارې په قالداره کې موږ ته یو پیر رینګ کړی هغه ویل راشئ زما کار وینئ. نو موږ چې کله د کار ځای ته رالو لونډانو د مخامخ چې کوم نیک دی نو دا د پیر د قالدارې پیران ډېر زیات مشهور دي. دلته کې موږ راللو بس د کار خبره مو سره وکړه د دې ځای نه مو واپسي وکړله. درګۍ بازار ته چې راورسو زما د فیورټ پارټۍ چې کوم د پی ټي آی سپورټران دي نو هغه د دې ته وګورئ چې دلته د پی ټي آی جلسه وه. زه یوه جلسه هم د پی ټي آی نه قضا کوم خو بس قسمتي دا وه چې نن زه لږ مصروفه ډېر زیات وم. زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې یالله عمران خان آزاد کړي. ټول لونډان پې امین وایي. دلته کې چې موږ رالو زموږ د بل ملګري څه سودا کوله د دې کریانې دوکان نه. ده چې کله خپل سودا وکړه موږ خپل کلي ته راورسو. په دې ځای کې به زه خپل ولاګ ختم کړم. میلاویږو پر روان ولاګ.